پټول ناوال خو د انګور اړې خلک چې کیم د غیرت مظاهره وکړه پارین چې کیم دوی د میړانې او د جرأت مظاهره وکړه دا شاید خامخا د تاریخ په پاڼې کې لیکل کیږي چې هغه ریاست چې همیشه د پوره په خپل شهري باندې فایرینګ کړی دی تشدد یې کړی دی هغه خلاف ډټ کر ودرېدل خو د هغې ګولې ته یې سینې ونیولې خو د خپلې مبارزینه په شان نه شول دلته د انګور اړې دا غیرتي ولس ته د پښتون تحفظ مومنټ طرفه نه یو بیا سالم کیږي خبره دا ده چې ملګری په دا خبره سره سار مخلص دی دا خبره ډېره واضحه ده ډېره ښکاره خبره ده چې د دغه ریاست دلته د پښتون قوم سره او د نورو محکوم قومونو سره کومه راویاتو دا ټول خلک په خبر دي دغه رویه شاید یوه ورځ د ده دپاره د خطر سبب وګرځېږي دغه رویه شاید یوه ورځ د دغه ریاست د متولې سبب وګرځېږي دغه ریاست فکري طور باندې موت شوی دی په فکري طور باندې نظریاتي طور دا ریاست پوته نه دی په دغه ریاست کې مختلف قسمه فکري ناقص جمع شوي دي هر سړی یو ځانته فکر لري یو په هغې سوچ چې پیدا شوی دی وجه دا ده چې دغه ریاست رویه چلند د خپل اولس سره ټیک نه دی هغه که په بلوچستان کې بلوچ دي هغه که په سند کې سندجون دي هغه که په پښتونخوا وطن کې پښتانه دي هغه که په پنجاب کې د بس پنجابیون دي یا سرایکیون دي د هغه خلاف د دغه ریاست رویه ډېره د افسوسناک ده خبره دا ده چې موږ یوه خبره درسره وکړي تر اوسه پورې دلته په دغه ریاست باندې په نظام باندې یو څو جرنلونه قبضه کړي دي د جی ایچ کیو غونډه ګر جرنلونه قبضه کړي دي د هغه ریاست معاشیت یې کړي دي د دغه معاشیت چې کوم نظام دی کوم ډپارټمنټ دی په هغه باندې یې کړي دي دلته خلک خپل بنیادي انساني حقوق نه میلاویږي چې څوک د پرامن بنیادي انساني حقوق د پوره پرامن احتجاجي مظاهره کوي یا په هغه باندې فایرینګ کیږي هغه مړ کیږي خو دلته فرق دا دی چې په دغه ریاست کې څوک د امن والا خلک دي څوک د عدم تشدد والا خلک دي هغه خلک ټاچر کیږي په هغه خلک باندې فایرینګ نه کیږي او کوم خلک چې په اسلام آباد کې تشدد کوي ټول د پولیس مامور کوي د په سکیورټي ادارې باندې اټک کوي د تحریک لبیک وغیرہ هغه ته په نام کې زر روپۍ ورکوي خبره دا ده چې دا اوس وخت په دغه سره خبري چې دلته د امن ذمهواره د چا ده دلته امن څوک قایموي او د امن څوک خوابوي په دغه سره خبري په دغه سره خبري چې دغه ریاست کې موږ سره څومره امتیازي سلوک وو څومره مېرنی سلوک وو دغه ریاست موږ ته کوم حقوق نه ورکوي موږ د وسایل د موږ مادریات بجلی کا کسے کا کاپر کسے کا کرومائٹ کسے کا کوئلہ کسے کا ماربل کسے کا چروزا کسے دا ټول د پنجاب ته راوندي که څرنګه چې مخلص خبره وکړه ته یوه ګوڼې د دوړې هغه بې په وطن سره باندې خرڅوي دا امتیازي سلوک ته به خبري دا پته ده چې دا پته ده دا دلته دغه پښتون قوم چې څومره په خورا باندې موجود دی میشت دی د هغه قومي مشر د هغه ملک د هغه مولانا عالم صاحب د هغه تاجر د هغه ډاکټر د هغه وکیل د فریضه جوړیږي چې په یو پیج باندې راجمع شي د خپل بنیادي حقوق د پوره یو آغوز شي یو قوت شي د ده پر خلاف باندې داسې کښېني کړان چې تاسو پونډې داسې چې کا ورته کښېنئ داسې ورته کښېنئ بیا دا حقوق دا چا ونده په روزانه په زور به روکوي په تکشنه زور به زه غوړي خبره دا شی دی چې تو سپاته دو د دغه خور ام ان ای علي وزیر دا ډېر وخت راسه د دغه پاکستاني ریاست په قید کې قیدي دی کله مختلف قسمه بونې جوړوي په اف آی آر یې
چوکیدور بیایي د چوکیدور نه حکمران جوړ کړی دی چې MNA علي وزیر د امونه معافي وغواړي او چوکیدوره تو خپل چوکیدارو سره کور دی ته د یوه منتخب MNA د هغوی سره الټه د رایې بقدري مه کوه دلته دا کوم دا ډیمانډ کوي چې د منتخب MNA ماضي در خلوص کا خبره دا دو که نن دا MNA تو سب میدون موجود وی دغه حالاتو ته نه دی خو هغه ته دغې نه ته محروم کړی چې تو اوس ورته ونه رسېږي تو اوس ته مخ ته نشي مایوس کړی شو دا خبرې ټولې ښکاره خبرې دي اخر کې یوه خبره ده چې کې په دا انګوړ د جراپیل یار باندې سره وندي که په کاروبار خو یوه زونده خبره ده دا جنگ باندې جنگ په ذریعه سره د میش تعلیم حتی باک مو تو معاشرت حتی باک هغه نه علاوه په دغه یار باندې د مو ته د پښتانه د خواندې باندې تسلیل راوندي پښتون کوم هر څه باندې تیریږي خو په خپل عزت اس روان تیریږي په خپل عزت باندې سر قربانوي تر هغه پوهه څومره عزت بچ کړی نه وي نو دلته دا یو ته مو ته خواندې باندې سره چې کومه راویا سوتي ولته پلاین کې کوم تسلیل ور سره کیږي کوم تسلیل سره مخامختي دا وکړه برداشت نه دي نو دلته تو سيو کوشش نه یې تو سره سیاسي پارټي هم وروړي دي پښتون تحفظ مومنټ نن څو ملګری روغلي نور ملګری روزه تیږي نور اور درې تر هغه پر امید سره موجود وي چې څو پر امو ته مطالبات نه یې منلي خبره دادو خبره نور ملګری وکړلې دغه ریاست په ظلمیات چې خبره کوي دغه ریاست په جبر چې خبره کوي دا لوی تسلسل دی دا نه ختم کیږي خو کله تاریخ باندې وکسي تاریخ وکسي چې د ریاست طرفنا اداسه یو استعماري نظام طرفنا استعماري نظام طرفنا کوم عام ولس باندې داسې قسمه تشدد چې شوی دی یا کوم داسې ظلمونه شوي دي دا هغه په خلاف باندې بیا هغه مزاحمت هغه خلک کړای دی هر وخت پټ کروي نور دي خو بیا کچره د درا بیا نه بدلا شوی تاسو کتلای شي په تاریخ باندې کې هغه ریاستونه مت شوی دي نو دا ریاست دغه مسلمانور سټیج نه دغه د عوام سټیج نه دا یو پیغام ورکوي چې مزید دغه پښتنې سره دغه پاکستان شهري دي مزید دغه دغه پالیسي دا منافقت ما ور سره کا دغه منافقت کا جاری وسوته شاید هغه د ریاست ته متوله داسې تقسیم وروشي کڅرنګ چې بنگال د خوښه ایشو نو ورسره اخیری خبره ده چې دا کوم دا د مسلې حل دی دا کوم په پیشکشه دا کوم په اتفاق کېږي د خپل نظریات نه براتر د خپل ذاتی سیاسي مفاد نه براتر تاسو د کوم مسلې د ټول مسلې وګڼئ دا مشترکه مسله ده وطن مشترک دی نو دلته د مسلې مشترک دي دغه د پوره مشترک جدوجہد کې ډېره مننه علم خوش